او ملګرو زه د کوالالمپور نه روان شوم د اکلند نیوزیلند په لور باندې ناوخته کړی مې دی ودومه په لانچ کې ودومه تاسو یقین په خدای وکړئ چې په ځان پوه شوی نه یم سټایله ګه ډېره وه اوس په منډه یم هلو هاو یو فاین ګډ دا سړی ښه په چروت کې دی لاندې دا مخلوق روان دی یا الله ته به مې رسئ اکلینه چېرته یې اکلینه درې وړم نه یم پوهه ملګرو سفر روان دی C37 C33 and دا یا الله ته پکې خیر اچي واه هی نیوزیلینډ رانر وکې یو ښکلی رانه ورک دی د ګلو نه نازک دی دا خلک ناست دي C35 and after some time C37 مې لیدلی دی درالمه hello boys C37 خپو سیلی دی نه کړم C37 دغه مخامخ مې ولیده یا الله تعالی طاقت راکړي او خپو څلور شی کیت ویدی زوی هاي هاو یو یره که ماشومه خفه ده دا دی C37 که یو جنت ته هم زو خو رښتیا خبره دا ده زما لاره جدا ده او د مولا لاره جدا ده زما لارې پته نشته دی خو جدای یک تنها روان یم دا خلک رانه هاخوا پاتې شو هی وایي چې هېڅ اعتبار پر روانو پاتې نه دی اوس که جرګې لزم که شر لزم یوازې زما یک تنها را خوښی یم یو یار مخکې ولاړ دی در روان یم زړګیا راټینګوم ملګرو ایلاره ورسېدمه او دا دی اوس مونږه د اکلند په لور باندې سفر شروع کوو دا به تقریبا 10 ګنټې یا 10 نیمې ګنټې سفر وي ډېر اوږد سفر دی یاره نورې قصې به در سره بیا د اکلند په هوایي ډګر باندې کومه دلته نورې قصې نه کېږي 10 ګنټې سفر ته مې پوره وارخطا دی یک تنها یم د خبرو هېڅ څوک نشته دی هلته خو مې هغه اسټریلین کاکا سره ګپ شپ ازاد کړی خو دلته چا سره ګپ لګې لانجه ګورې ځان له خو ځان سره به خبرې کومه بیا به اوده شم او ملګرو پوه پې نه و چې دا ټایم څه دی او دوی څه راوړه خو بس نوم یې ماله او چې څه شی په لاس درځي په دې اوږد سفر کې یو خړپ تې وباسه پته به یې په لوی میدان لګي چې څه مې خوړل دي او ملګرو دا د هوایي ډګر اکلند ته راورسېدمه ډېر تود خوږ درونه او پښتون هرکلی مې په دغه ګلونو باندې وشو د ګلونو قدر چاز ده د بلبل یا د بوراز ده ډېر محترم ډاکټر کرن خان صاحب راته ولاړو زاهد جان راته ولاړو زمونږ یو بل ډېر خوږ ورور راغلی و او په اکلند هوایي ډګر باندې راته داسې محسوس کړه لکه زه چې په باچا خان هوایي ډګر باندې کوز شوی یم او یا مې دی په تاکال کې یا په پلوسۍ کې چېرته بیا مونی پښتنه غاړه یې راکړه مینه یې وکړه زما هغه ټوله ستړیا چې خواوشا 10 ساعته ما سفر کړی و هغه راته داسې محسوس شو لکه چې 10 منټه ما سفر کړی دغه پښتو ده دغه پښتونولي ده دغه احساس دی استاد جي په خپله باندې په منډو ستړی ستومانه لاړ چونکې ده ته دا احساس دی چې ما څومره لوی سفر کړی و نو د هغه سفر د ختمېدو دپاره ډېره مهمه وه چې پښتنه مینه د ګلونو په شکل کې موږ ته ترلاسه شوه زاهد جانه ډېره مینه او احترام ډېره مینه دې راکړه خوشحاله راته اوسئ ډېره مننه جانانه تاسو به څه خبره شریکول غواړئ مننه په خیر راغلی خوشحاله اوسئ ډېره مننه ستاسو نه ډېره مینه او احترام خوشحاله اوسئ ډېر محترم ډاکټر کرن خان استاد جي نه یو څو خبرې پکې لخه مې سوده شو چې ته دلته یې او څنګه چللی استاد جي راغلی زمانه سینیرې په نیوزیلینډ کې نو څه خبره وکړې کول غواړي تاسو نو زه په ډیرو څیزونو کې سینیرې یم دا نیوزیلینډ داسې دی چې دلته کې واقعي چې په اول ځل باندې هنرمندان راغلل اوس د خدای وکړي چې دغه د دې زموږ د کنسرټ د زما سره د راغلي د کې خان بینډ ملګرو دا د دیو دا مظاهره دا په ګڼ تعداد سره خلک وګوري دیو راشي زموږ سره ملګري وکړي او زمونږ او د نیوزیلند د پښتنو او د دیزي د خلکو سره زمونږ یو رشته جوړ شي په دغه هیله ده دغه
تمه لرو د خلکو نه تا ته ډیر زیات خوشاله شو هر کله ډیر مینه او احترام استاد جی یو میډ اټ پاسبل هر چرته بر اعظم قدرمنو حقیقت دار څنګه چې استاد محترم خبره وکړه یوازې د پښتو د کلچر د تاریخ د افغانیت مینې دلته راوړیو څومره چې دلته په نیوزیلند اکلینډ کې پښتانه دي په کار ده چې یو په یو د ویلي کړي غوړو نه لاس راپورته کړي او زمونږ دغه کلتوري غونډې له راشي دلته به د قام خبره به کوو د وطن خبره به کوو د تاریخ د جغرافیې او بیا په تیره تیره د پښتون معاش څنګه امکان را جوړیږي وطن څنګه ښکلی کیدی شي موږ خپل د برخې کردار څنګه لوبولی شو زمونږ دغه غونډې له خامخا راشئ یو بل سره به لیده کاته وکړو مینه محبت به خور کړو دا عمر خو زمونږ د محبت دپاره کم دی حیران یم چې نفرت ته وزګارېږي خلک څنګه د اکلینډ د نیوزیلینډ نه دغه ولاګ پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ